د پاکستاني ریاست له جوړېدا څخه یو کال وروسته په پښتونخوا کې خدایي خدمتګار پښتانه د پنجابي پوځیانو لخوا په ګولیو غلبیل شول. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې باچا خان ټولو خدایي خدمتګارانو ته د 1948 کال د اګست په 12مه د 400 غازي ګل بابا جومات ته د راغونډېدو غږ وکړ. موخه دا وه چې هلته به ټول خدایي خدمتګاران د پښتنو سره د پاکستاني ریاست د دوګوني چلند په اړه سوله ییز لاریون کوي. پاکستاني ریاست د پښتنو د احتجاج په غبرګون کې د 1948 کال د اګست په 12مه نیټه په بابړه کې د پښتنو پر احتجاج د برید امر وکړ. د خدایي خدمتګار وارث تحریک عوامي نېشنل ګوند نن د دغې تورې ورځې په یاد یوه غونډه وکړه او د شهیدانو په یادګار سلې یې د ګلونو ګېډۍ کېښودې. پښتون سیاستوالي ملولي خان په یاده غونډه کې وویل چې پښتانه له پیله د پاکستاني ریاست تر ظلمونو لاندې دي او لا هم دا لړۍ دوام لري. د دې خبرې تقریبا 4 کاله وشو، خو نن هم په پښتون قوم کې د هغې عقیدې، د هغې جذبې، د هغې مینې، د پښتون ولس د هغې خدمت او د دې د حق زمونږ قام زمونږ د خاورې د ازادۍ دپاره سرونو ورکولو ته تیار دي. د بابړې د قتل عام یو تنیني شاهد د پاکستاني پوځیانو له لوري د پښتنو د قتل عام کیسه کوي. خو د دې قلار شو یاسخ قلار شو خاموش ورې راته لر کړ چې ولې لر کړ درالم کور ته کور خوش پرته ورونه لر د کوټې ورونه لر د کوڅې ور لر میږي په کور کې نشته. وی مې بده مور مې مړه بس مام ارتقو یخ پیابلیق پستر تورسم مې دغسې مخبرې ته منډه کړه چې د لاړم مور مې سر تور سر نه څادر نه لوپټه نه کېر هېڅ نه بس صرف ګیلاس وسره او د پلاستیک لوټه و تر هغې کې اوبه وې. ما ته شابه دې خماله راشه ده وراله مې ولې مورې ویلا شو په بکس کې په پلانیم پاکست کې د ما د لوپټو تان پروت دی سپینه او هغه ټول تان ما له راوړل. زه رالم کور ته بکس مې ولټو تان مې پکې ومونته هغه مې بیا واپس لاړم مخبرې ته مور مې کېنه او دا ټول ریخانګې کړ تان مې ریخانګې کړ چې کوم شهیدان شوي هغوی له پیدنې تړلې او چې کوم د خمیانو هغوی له پټۍ تړلې. تاریخ پوهان وایي په دغه پیښه کې د شهیدانو پښتنو شمیر 950 ته رسیږي او سلګونه نور پکې ټپیان هم شول. دوی وایي د پاکستاني ریاست لخوا د یادو شهیدانو له کورنیو څخه د هغو ګولیو پیسې هم واخیستل شوې چې په خدایي خدمتګارانو باندې چلیدلې وي. چې کله باچا خان گرفتار شو نو د 400 پړانګ و میرخیلو دي چې څو لوکل ایریا څومره خلک دي هغه ټول راووتل او دې ځای کې احتجاج کو د بابړې ناغي جلوس را روان کو سر او هغوی دا اپیل کو چې باچا خان د آزاد کړي شي. د هغه وخت چې کوم وزیرو عبدالقیوم خان د هغوی چې کوم پوسټ و په هغې باندې اټیک وشو په هغې کې چې څومره فیمیلز و څومره میلز و په هغې کې چې فلیګ هولډر چې څوک و په هغه سپین ملنګ نوم و په هغې کې د شاعران هم زموږ د دې خاورې تاریخونه لیکي چې د پاکستاني ریاست لخوا امر شوی و چې په روغتونونو کې د یادې پیښې د ټپیانو درملنه هم ونشي. په ټولنیزو رسنیو کې لر او بر افغانانو د بابړې د پیښې په اړه لیکنې کړي او دا یې د پښتنو پر وړاندې د کربلا ورځ یاده کړې. دوی لیکلي د پاکستاني ریاست د جوړېدا لا کال نه و پوره شوی چې پکې د پښتنو قتل عام پیل شو او لا تر اوسه دوام لري. تاریخ پوهان لیکي چې د بابړې د قتل عام په ورځ په مقبوضه پښتونخوا کې د ویرو ورځ وه او پښتنو خدایي خدمتګارانو په دغه ورځ د فدا عبدالمالک دغه شعر زمزمه کاوه چې کفن په ترخ کې د الله دربار ته ځمه مرګیه مه راځه درځمه مرګیه مه راځه درځمه. سر په مرګ سالي کوم مرګ یې مراد